چې د پښتنو په سینو کې دا خلک ژوندي خودي چې ژوندي پاتې شي. سردار علي صاحب مخکې به څه کلام اورو، د چا کلام دی؟ بل کلام دی جی د زاهده تنها. جی زاهده تنها. بلکې زه به دا ویم که زمونږ زلمي لیکل کولی شي نو زمونږ پیغلې هم د چا نه کمې نه دي، او دا ډېره لویه د ویاړ خبره ده چې زمونږ پیغلې ډېر په زړه پورې کار پښتو ادب کې د هغې ځان ته یوه ډېره لویه ونډه ده. دغه کلام د سردار علي صاحب نه اورو او واپس راځو. داسې مې د زړه دا خوږېدو خبرې ما کوه، داسې مې د زړه د خوږېدو خبرې ما کوه، ما کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه. داسې مې د زړه د خوږېدو خبرې ما کوه، داسې مې د زړه د خوږېدو خبرې ما کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه. خطا پکې خطا کېږي، ما نه کس شوې وي خطا پکې خطا کېږي، ما نه کس شوې وي خطا پکې خطا کېږي، ما نه کس شوې وي خطا پکې خطا کېږي. خپل نه وایي داسې د پردو خبرې مه کوه، خپل نه وایي داسې د پردو خبرې مه کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه. ارمان میں ژوندون میں خب دې خبرې چې ارمان میں ژوندون میں خب دې خبرې چې ارمان میں ژوندون میں خب دې خبرې چې ارمان میں ژوندون میں سامه اوسې سا د پرېښودو خبرې ما کوه، سامه اوسې سا د پرېښودو خبرې ما کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه، مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه.
هسې هم د زړه کنډر مې وړاندې خپل روغېږي نه هسې هم د زړه کنډر مې وړاندې خپل روغېږي نه هسې هم د زړه کنډر مې وړاندې خپل روغېږي نه هسې هم د زړه کنډر مې وړاندې خپل روغېږي نه رویېدو ډبه د ماتېدو خبرې مه کوه رویېدو ډبه د ماتېدو خبرې مه کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه hazım çitanım Samba biat dard palar tan hazım çitanım Samba biat dard palar tan hazım çitanım Yar dkhpal makhda اورېدو خبرې ما کوه یار د خپل مخ اورېدو خبرې ما کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې ما کوه داسې مې د زړه ده خوږېدو خبرې مه کوه داسې مې د زړه د خوږېدو خبرې مه کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه مه کوه په ژونده بېلېدو خبرې مه کوه ډېر په زړه پورې سردار علي صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ او د خپل هنر په خوږو مو دغه زموږ پروګرام ښایسته